د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس ښار دی. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې د ځنګلي اورلګیدنې پیښې شوې دي. د راپورونو له مخې دا اورلګیدنه د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو جدي پیښه بلل شوې ده. په دې اور کې تر اوسه له 40 زیات کسان وژل شوي دي. د اورلګیدنې له امله شاوخوا 400,000 کسان بېځایه شوي دي. همدارنګه د یکشنبې په ورځ په لاس انجلس کې له 3,20,000 څخه ډېر کورونه او سوداګریز مرکزونه له برېښنا څخه بې برخې شوي دي. په دې اور کې تر اوسه 1,20,000 څخه زیاتې ودانۍ په بشپړه توګه سوځېدلې دي. د اورلګیدنې له امله یو شمېر مهم مذهبي مرکزونه، تاریخي سیمې او د هالیوډ د مشهورو شخصیتونو کورونه هم زیانمن شوي دي. د اور وژنې ډلې په هڅه کې دي چې اور تر کنټرول لاندې راولي، خو د بادونو شدت او د هوا وچوالی د اور د خپرېدو لامل ګرځېدلی. خو برعکس دا د امریکا یو بل ایالت ویرجینیا ده. په ویرجینیا ایالت کې په دې وروستیو کې د واورې درانه اورښتونه او طوفانونه رامنځته شوي دي. د هوا پیژندنې ملي خدمت د واشنګټن ډي سي سیمې لپاره د واورې طوفان خبرداری خپور کړی و چې د یکشنبې په ورځ د واورې او باران ګډ اورښت او د سفر شرایطو د خرابېدو لامل شو. د ویرجینیا په لویدیځه سیمه کې ډېر سړکونه خطرناک ګڼل شوي او موټر چلونکي په ټول ایالت کې بند پاتې دي. ځایي او دولتي چارواکي د مرستې لپاره هڅې کوي. د ویرجینیا د اضطراري مدیریت ریاست همغږي کوونکي مایکل کلین له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د راتلونکي ورځو لپاره د ویرجینیا په بېلابېلو سیمو کې د هوا وړاندوینه ښیي چې هوا به سړه او یخه وي. په ټوله کې د ویرجینیا اوسېدونکو ته سپارښتنه کیږي چې د هوا بدلونونو په اړه خبر پاتې شي او د اړوندو چارواکو لارښوونې تعقیب کړي ترڅو خوندي پاتې شي.